نن سبا که تاسو د دې زمانې د ممکناتو باوجود خوب نه وینئ نو دا بیا جرم دی. زما په خبره پوه شئ که نه؟ یعنی که تاسو نن هم خوب نه وینئ نو دا بیا جرم دی. اوس کیږي څه؟ دا خبره لږ په غور واورئ چې هر څوک په یو نوي کار پهل نشي کولی نو بیا هغه هیڅ نشي کولی. په یو سړي کې دومره دم خو پکار دی چې ډومبی قدم خو واخلي که نه، انیشیټیو واخلي. تر څو چې تاسو ډومبی قدم وانخلئ نو هیڅ نشي کېدی. که سپوږمۍ ته د ختلو سوچ د چا نه وی نو سپوږمۍ ته څوک ختې شو. په 1996 کې ډاکټر صاحب یو سکول ټیچر و، د لا سکول و، د قانون استاد چې ایتھکس اینڈ لا ښایي هغه په کلاس کې و. دا د 96 خبره ده. د پرون په 96 کې په کلاس کې ولاړ یو استاد سبق ښایي. یو طالب علم لاس پورته کو چې سر زما هم یو سوال دی. تاسو وایئ چې د ژوند څه مقصد پکار دی. سر ستاسو خپل خوب څه دی؟ هغه د خپل کافی مګ په ټیبل داسې ږدي او په زنه داسې لاس وهي او وایي چې زه به د امریکې صدر جوړېږم. ټول کلاس په خندا شو. خو سر دنیا دا کس 2 ځله د امریکې د صدر په حیث لیدلی دی، بارک اوباما. هغه د یو سکول استاد و. په 1996 کې د سکول ټیچر و. خو چې موږ شاته وګورو نو 2 ځله د امریکې صدر پاتې شوی دی او د صدر جوړېدو نه پس هغه اسمان ته ګوته پورته کړه. دا یې وویل چې یو کار هم ناممکن نه دی. خوبونه لیدل پکار دي. خوبونه په لیدو پوره کیږي. څوک چې عملی قدم نشي اخیستی دغه خوب چرته هم نشي پوره کېدی. دویمه خبره که چېرې خوب پوره هم نشي نو بیا هم داسې د تاوان خبره خو نه ده. زده کړه وشي. 19 پروجیکټ چلومه. د دې نه وړاندې زما 50 پروجیکټونه فیل شوي هم دي. څوک چې فیل کېږي نه هغه کامیابېږي هم نه. بنده د غلطۍ نه زده کړه کوي، په خبره پوه شي. څومره چې غلطیانې وي هماغه عمره به زده کړه وي. زه دا نه وایم چې د کس نه غلطۍ کوئ، لکه چې د چته راټوپ کوئ. که خدای وغوښته نو خپه به مو ماتېږي. بله هغه منطقي غلطي وي چې په لاره به خامخا کېږي او قدرت تاسو د غلطیانو په ذریعه تیاروي. مؤمن د یوې سوړي نه 2 ځله نه چیچلی کېږي. هغه یو ځل غلطي کوي او بیا د هغې غلطۍ نه زده کړه کوي. په دویم ځل هغه غلطي بیا نه کوي او همدا د مسلسل بهترۍ لاره ده. او زمونږ دین هم دا ښایي. دین دا نه وایي چې بل ایثار کړه او په خپله مخکې لاړ شه. دین دا وایي چې که ته چاته شکست ورکول غواړې نو خپل پرون ته ورکړه، ځکه چې ستا نن د پرون نه بهتر پکار دی او سبا د نن نه. او دا هله به کېږي چې ته روزانه د خپلو غلطیانو نه زده کړه کوې. چې زه اوس شاته ګورم نو ډاکټر صاحب چې دې ډپارټمنټ ته راغلم زما تعلق د یو کلي سره و. موږ ته خپلو مشرانو ډېر ښه آداب ښودلي وو، وسایل نو. دلته ډېرې داسې خبرې وي چې زه ترې نه وم خبر. خو سرجي اوس چې زه شاته ګورم نو څه 200-300 نوې خبرې مې زده دي. ماله دا خبره معلومه شوه چې د یو استاد جوړېدلو لپاره دا ټولې خبرې ضروري دي چې ښه کپړې اغوستل پکار دي. ځکه چې بچو نن که ته زه د خپلو ملګرو ذکر وکړم نو په هغوی کې شایسته، مهذبه او محنتي خلکو ډېره ترقي کړې ده. خوش اخلاقه خلک ډېر په بره تللی دي. بد اخلاقه، بد زبانه او بدخویه خلک چرته هم ترقي نشي کولی. مؤدب، تابعدار او خبره اوریدونکي خلک ډېر په مخ کې تللی شي. نو تاسو خوبونه ضرور وینئ. که چېرې تاسو د څه لوړ کار ابتدا کول غواړئ نو لوړ سوچ په پکار وي. پهل کول پکار دي. غلطیانې به درنه کېږي، ناکامۍ به درله لار نیسي. خو یاد ساتئ چې دا ناکامۍ چېرې هم فل سټاپ نشي او صرف سپیډ بریکر وي. دا صرف د زده کړې دپاره راځي، د حصارولو لپاره نه. فرض وکئ که نیوټن دا سوچ کولو یا آینسټاین دا سوچ لرلو چې هسې به هم فیل کېږو نو بیا ابتدا ولې کوو؟ نو نن ستاسو په خیال به آینسټاین وو؟ دنیا کې هر هغه څیز چې ایجاد شوی دی چې هر یو څیز کومه ترقي کړې ده نو د هغې په شا ناکامۍ وي. د ناکامو نه پس صرف د یو جهاز الوزولو دپاره د سایکل مستریانو د هغو د ناکامو لیست ولولی چرته هم د ناکامو کتاب ولولی که نه. تاسو به حیران شئ چې هغوی څومره لیونیانو. لومبی فلایټ څومره و؟ د 8 سیکنډه. دا د 8 سیکنډو فلایټ که نه وی نو نن به تاسو په 2.5 غنټو کې په کراچۍ نه کوزېدی. دا یو خیال و او دې خیال دا خوب ریښتونه کړو چې هر څه کېدی شي. او تاسو ته یو بله خبره کوم، وړوکي ګامونه پورته کوئ. خوب او خیال لوی پکار دی خو ابتدا یې وړه. څه مې ویل؟ ما پخپله د ټیوشن نه ابتدا کړې وه. ما ته په دې وینا ځان بد نه ښکاري، بلکې زه خو نن د هغه ټیوشن په وجه د یو کارپوریټ CEO ته 1 غنټه ورکوم. دا کامیابي ده. پوه شوې په خبره؟ زه خو نن ټیوشن نه خیم،
وی به اکیډمي وی به داسې ادارې هغه په خپل چلیږي. زما داسې ډیر پروجیکټس دي چې په خپل روان دي یا یې لیډران چلی چې په یو ځای ایسارېدل نه دي پکار. د کوی چندخ م جوړېږي دا به زیاتې وي. د وړاندې مقام ته تلل پکار دي. وخت ستا د تګ لارې زمونږ دستانه دي. منزل که زمونږ نشو مزلونه خو به وي. ژوند ستړه غواړي او بیا یې غواړي. که تاسو بار دا نه کوئ نو بیا تاسو زده کړه نشئ کولی. نو ځکه چې څومره غلطیانې وي هم دومره به تاسو هوښیار یې. هر څومره چې تاسو رسک واخلئ هماغه عمره به تاسو کامیاب شئ.